خړ کمر پیښ پس د لومبۍ ځل د تاسو اسمبلی ته راغلی هغه کیس او هغه تورونه چې تاسو باندې لګېدلي دي هغه به تاسو څنګه ډیفینډ کوئ او اسمبلی کې به د معامله څنګه راپورته کوئ؟ مونږ اول هم ورته ویلي دي او بیا هم ورته وایو چې یو غیر جانبدار کمیشن د جوړ شي چې هغه د بهر نه پکې کسان موجود دي. که چېرته ریاست دا شی نه غواړي یا ریاستي ادارې دا شی نه غواړي نو دا مهرباني ده وکړي چې کوم کمیشن د دې جوړ کړي، خو د کوم چې شهیدان دي د دې لویکین زخمیانو او ورسره مونږ چې په هغه کمیشن باندې زمونږ اعتماد وي، د دوی وي، د درې واړو فریقینو اعتماد وي او لاړ د شي هغه کمیشن د تحقیقات وکړي. نو زه دا وایم چې که په مونږ پورې چېرته دا شی خبره واضحه شي چې مونږ هلته چې د دوی مطابق په میډیا باندې او دنیا ته او دا کام ته دروغ ویلل چې دوی دا کارونه کړي دي، هم که چېرته ثبوت شي نو پکار دی چې زمونږ سره سخته مونږ په خلاف سخته کاروایي وشي. خو که چېرته دا شیان موجود نه او دي دروغ ویلي وو او کام یې ګمراه کړی وي او کام نه یې حقیقت پټ کړی وي او د دروغو هغه خبرې لکه دیدو چې د تیر وخت نه کوي چې ور دا ریاست په وجود کې راغلی دی، زه دا وایم چې مونږ به صرف دا ریکویسټ وکړو چې آینده دپاره د دیدو د دې شي نه لاس ونیسي. وزیر صاحب دا راته ووایي چې کله تاسو په بندیخانه کې وئ نو د هر یو د پارلیمان غړي دا حق دی چې د سپیکر په غوښتنه باندې هغې پارلیمان ته راشي. وخت سپیکر دا حق نه دی استعمال کړی. ستاسو د ګیلې څه دي؟ همدغه سپیکر نن هم قومي اسمبلی کې ناست دی، ستاسو د تمې څه دي چې آیا تاسو ته به فلور ورکړی شي؟ چې تر څو پورې د سپیکر خبره ده نو په دې ریاست کې خو ستا ته پته لګي څه چې روان دي. زه خو چې په د یوه دوی میاشتې کې به هغې نور هم وضاحت وشي چې څه دي. نو د دې د اختیارات خو د الیکشن بیا الیکشن نه پس د دې الیکشن یا سلیکشن دغه هر څه واضحه دي. نو د سپیکر په حواله سره صرف زمونږ چې یو ګیله ده مونږ پیغور هم نه ورکوو او نه مونږ شګړه ورکوو، خو واحد یو دی چې په ټول پروسس کې مونږ د قومي اسمبلی د سپیکر ته د ډیرو مشرانو نه پس مونږ دا فیصله کړې وه چې د پښتونولي په خاطر باندې مونږ دته ووټ ورکړی و او دته مو وویل چې مونږ د ستا نه هیڅ داسې مطالبات نه کوو، داسې د تا نه غوښتنې نه کوو، چې صرف دته ووټ په دې باندې ورکړی و چې د پښتونولي په خاطر یې تا ته درکوو. نو ټیک شو، اوس د خپل کار وکړه، مونږ پروډکشن آرډر نه شول جاري، مونږ په غایه دې باندې نه د ده نه پوښتنه نه وشوه چې مونږ گرفتاریان وشوې، حالانکه دا ضروری ده چې سپیکر به د دې پرمیشن ورکوي، د گرفتاری او د دې شي پرمیشن ورکوي. خو ته څه کوې؟ صرف یې دا نه وویل چې دا ناجایز وشول یا دا وایي چې د دې دپاره د تحقیقات وشي. دا ټول په خپل ځایان باندې، خو زمونږ چې کوم خپل مقصد دی هغه به د فوم باندې هم مونږ پیش کوو. که چېرته دوی د مکان نه راکوله نو مونږ به تر اول نه تر اخره پر خپل پروټیسټ جاري وساتو. وزیر صاحب دا راته ووایي چې تاسو کله بندیخانه کې وئ نو دلته په اسمبلی کې د حکومتي غړو یو شمېره داسې وه چې په تاسو ډېر سنګین تورونه لګولي وو. آیا د تورونو ځواب به تاسو په پارلیمان کې ورکوئ که نه هغې دپاره به تاسو بل یو لاره لکه عدالت ته به ځئ؟ تر څو پورې چې د پارلیمان لاره ده، پارلیمان لاره تر اوسه پورې مونږ استعمال کړې ده، تر اوسه پورې مونږ په خپل مثبت انداز باندې استعمال کړې ده. یعنی چې هلته څه شوي دي هغه څه غږ شوي دي مونږ دلته د هغې په خلاف باندې دغسې چې میدان کې مونږ وګورې، په میدان کې چې هر طرف ته زمونږ غونډه شوې ده، جلسه شوې ده، نور څه پروګرامونه شوي دي، په هغې کې مونږ خپل وضاحت جاري ساتلی دی. دا وضاحت به زمونږ په هر فورم باندې، یو په اسمبلي نه، یو په بهر ته په غونډې نه، په جلسو نه، هر چېرته چې موږ ته موقع میلاویږو د خپلو حقوقو او د مشکلاتو او د دې ظالمانو د طرفه چې زموږ په وطن او په د خاوره باندې ظلم کیږي په قام باندې، او بلکې موږ د ټولو مظلومو طبقاتو چې په هغه باندې ظلم کیږي هغې په خلاف به موږ اواز اوچتوو. تاسو سره دې وخت عبدالله ننګیال موجود دی، ډاکټر صاحب موجود دی چې کله تاسو جیل کې وئ د پی ټي ایم یو شمېر نور فعالین چې دي ستاسو دپاره خپل مقصد دپاره اواز پورته کولو، خو موږ داسې هم لیدلي دي چې کوم اوازونه به پورته کېدل د هغې غلې کولو به هڅه کېدې. مستقبل تاسو څه ګورئ؟ خپل د کسانو ستاسو څه تمې دي چې آیا الله دې نه کړي که دوباره داسې یو پیښه کېږي نو تاسو دا تمه ساتئ چې ستاسو د فعالین به تاسو دپاره په سړکونو راوځي؟ ګوره د تحریکونه داسې وي که نه چې دا تحریکونه څه داسې ډوډۍ نه ده چې تا ته پرته وي او ته نواړې د نه اخلي او ته یې په ارام سره خورې. تحریکونه ډېر لوی سوچ او فکر او مشکلات غواړي. ته به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ستا ملګري به د امتحان سره مخامخ کېږي او دا مشکلات به پرې راځي. زه واقعي چې دغه یو مشکل وخت و زمونږ د ملګري دپاره، زمونږ دپاره دا ډېر مشکل وخت و، خو چونکې مونږ خپل ملګري
ته آفرین ورکوو، شاباس ورکوو چې دوی دې هېڅکله داسې کاروایي نه وکړله چې هغې نه غلط تصور واضح شوی وي. یعنې د تشدد طرف ته نه دي تللي، د توړ پوړ طرف ته نه دي تللي، بلکې چې چېرته دوی ته د احتجاج موقع میلاو شوې ده، دوی د په ښه او په بهتر انداز باندې کړی دی. نو زه دا وایم چې په تحریکونو کې مختلفې مرحلې وي. په اردو کې نشیب و فراز ورته وایي، په پښتو کې ورته وایي چې ښه او بد، یعنې ښه به هم راځي، چږ او ټیټ چې ورته وایي دا به هم راځي او دا خبرې به وي پکې. علي وزیر صاحب ستاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب هم موږ سره کتونکو محسن داور صاحب هم ولاړ دی، دوی هم د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي دي. علي وزیر سره موږ تفصیلي خبرو شوې، داور صاحب سره به هم په دې هکله خبرې کوو. محسن داور صاحب لومړۍ غونډه ده چې تاسو بندیخانې نه رهۍ نه پس په دې کې برخه اخلئ. علي وزیر صاحب مختلفو اړخونو باندې رڼا واچوله. تاسو زموږ کتونکو ته اورېدونکو ته دا ووایئ چې کله تاسو په بندیخانه کې دلته یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه چې تعلق یې پښتونخوا سره نه و، هغوی ستاسو په حق کې اواز اوچت کړی و. هغه سیاسي ګوندونه چې پښتونخوا نه یې ډېره زیاته نمایندګي هغسې ده، هغوی به تاسو تورونه لګول. دې ته څنګه ګورئ؟ ګوره جي هغه خو مطلب دا دی چې چا راوستي دي، نو خامخا چې چا راوستي دي نو د هغې د کیسو تا خو به خامخا څه بندونه خو تړي وته په هغې باندې چې کوم تورونه لاګي د ولس طرف نه، نو خو همدې مقصد دپاره راوستي دي چې په دې خاوره کم زیاتې او کم ظلم روان دی، که د هغې خلاف څه اواز راوچتېږي تاسو به د هغې غندنه کوئ او د هغې جواب به کوئ. همدا د دې نوکري ده. که د دې دا خیال وي چې مونږ یې وزارتونو ته او حکومت له منتخب کړو، د دې دپاره یې نه دي راوستي، دا هم د دې کار دپاره راوستي دي چې که د دې خاورې اواز راوچتېږي نو تاسو به یې جواب کوئ. په دې ټول پارلیمنټ کې چا هم جواب نه ده کړی، خو په ماغه پښتنو باندې جواب کړی دی چې کوم د دې مقصد دپاره انتخاب کړي دي. صحیح. او دا راته ووایي چې وړاندې تاسو بل پیش کړو، نو موږ دا لیدلي وو چې یو شمېر سیاسي ګوندونه چې حکومتي دنان هم پکې شامل وو، تاسو مرسته یې کړې وه. اوس چې تاسو خپل د پښتنو کم مقصد دپاره چې تاسو خپل تحریک شروع کړی دی، آیا تاسو په مستقبل کې داسې څه فکر یا تګلاره لرئ چې نور سیاسي ګوندونه ځان سره یوځای کړي دې مقصد دپاره؟ ګوره جي سوچ او فکر چې د چا هم خیالي مطلب زمونږ سره یوځای کېږي، نو مطلب دا الاینسز خو جوړیږي او ختمیږي او جوړیږي او ختمیږي. اوس هم د اپوزیشن یو الاینس موجود دی، نو مونږ خو اوس ایله راوتي یو د معروضي حالاتو نه بیخي کټف شوي یو، لکه مونږ ته خو د بار دنیاړو څه پته نه لګېده چې روان څه دي. خو اوس پکې نو د حالاتو نه ځان خبرو، هغې نه پس ته به بیا یو سټپ مخکې اخلو، نو ګورو چې چا سره مرسته پکار ده، چا سره نه ده پکار، څوک مونږ سره مخکې مزل کوی شي، چا سره مونږ مزل کوی شو. په دې ټولو کیسو باندې به مونږ سوچ او فکر کوو، د حالاتو نه به ځان خبرو، هغې نه پس به یوه فیصله کوو. داور صاحب آخري پوښتنه زما دا ده چې جیل کې هر یو ترقي یافته یا مهذب ملک شي، هلته یو بندیخانې کې یو تن شي، هغې ته بنیادي سهولتونه ورکړی کېږي. ستاسو په هکله داسې خبرونه راغلي، تاسو خپله هم ویلي دي چې بنیادي سهولتونه تاسو ته میسر نه وو. د پارلمان یو منتخب غړی چاهې ډېر حقوق وي، که هغه بندیخانه کې هم وي، په غلط تور کې وي، که رشته تور کې، دا بنیادي سهولتونه د حق دي. پارلمان کې به دا کم چې ستاسو بنیادي بشري حقونو سرغړونې شوي دي، په دې هکله به اواز پورته کوئ؟ ظاهره خبره ده، مونږ خو دا کار خو به خامخا کوو، که په نوره مې څه وس نه رسي نو دا کار خو به خامخا کوو، که په حکومت مې نوره نه کم از کم دا کم عمل یې چې کړی دا خو به مونږ دنیا ته ښکاره کوو. بل یو د دې شي وضاحت هم وشو چې پښتون که د پارلمان ممبر هم شي، نو که ریاست غواړي هغه سره بیا دغه شان چلن کوی شي، دغه شان عمل د هغې سره کوی شي. نو د دې خبرې وضاحت هم وشو چې مونږ یې د کم رول لاندې په جیل کې ساتلي وو، هغه د کسټډي آف ډینجرس پریزنرز، خطرناک چې کم قیدیان دي، د هغې دپاره چې د پریزن رول لاندې کم سیکشن دی، مونږ یې د هغې لاندې په جیل کې ساتلي وو. نو دا خو مطلب د ډېرو خبرو وضاحت کېږي چې دا د ریاست جبر دی او د جبر هغه انتها ده چې که یو کس ولس ځان دپاره هم ټاکي چې بای دا زموږ نماینده ده، خو بیا هم که د چا سره تا په یو سوچ و فکر باندې اختلاف راشي، نو هغه تا په زندان کې په داسې طریقه کېږدي چې زما په خیال نه قانون دغې شي اجازت ورکوي، نه انسانیت دغې شي اجازت ورکوي، او نه څه نوره داسې د اخلاقیاتو بل داسې پیمانه ده چې هغه د دې شي اجازت ورکوي. محسن داور صاحب ډېره مننه ستاسو.